د غزني په قرهباغ ولسوالۍ کې د ځایي خلکو له لوري د 220,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د یوه جامع مسجد د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په همدې تړاو جوړو شوو مراسمو کې د غزني سیمه ییزو چارواکو هم برخه درلوده. تقریبا 10% تر 40% یې اوس روپۍ او سیمنټ او خښته او مواد ټول شوي دي او مقصد د داخل کې 2000 کسان لمونځ کوي، 2,20,000 یې براورد شوی د جومات، 2,20,000 ډالر او جوړښت یې د ولس په همکارۍ د ولس یې جوړوي. د غزني پخواني والي مولوي محمد اسحاق اخندزاده د سیمې د خلکو په دې اقدام خوښي څرګنده کړه او د مسجد په جوړولو کې د خپلې همکارۍ ترڅنګ په سوداګرو هم د مرستې غږ وکړ. له ټولو تجارو څخه له ټولو هغه مؤمنانو څخه خواهش کوو چې لکه څنګه چې مې د اشغال په خاتمه کې قرباني مؤمنانو ورکړه د خپل وس مطابق دلته بیا رغونې چې هغه دیني مراکز دي، پلونه دي، شفاخانې دي، مساجد دي، مدرسې دي، پانتونونه دي، لیسې دي، سرکونه دي، رامخته شي خپل وس مطابق. د سیمې خلک د یاد جامع مسجد په جوړولو باندې خوښي ښیي، ترڅنګ یې له حکومت څخه په نورو برخو کې هم د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي. موږ هغه دوه بندونه چې ښکارېږي چې یو د زردالو بنده یو د زرڅنګ بنده دا په لکونو جري بنځکه تر دغه لاندې د کاریزونه ترې لاندې دي. په اول قدم کې دغه دوه بندونه که موږ ته وتړل شي دغه زموږ د قرهباغ ډېره ګټه ده. دلته سلطان محمود لیسه د ان ټوله ړنګه سوې ده. له دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې هغه لیسه له 45 کلنۍ راسي جوړه ده، اوس ړنګه سوې ده. غوښتنه جندرو چې هغه راته جوړه کړه بیا راته فعاله کړي. قرهباغ د غزني ولایت د سهیل لویدیځ لور په 50 کیلومترۍ کې پرته ولسوالۍ ده چې د تیر حکومت پر مهال هم پام نه دی ورته شوی او خلک یې محروم پاتې شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت څخه د تعلیم، روغتیا او کرنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.